السلام علیکم ورحمت الله. ابو بکر کمالزی سے محترم پوښتنه کړې ده چې د شیطان او د پیریان تر مابین څه تعلق دی. دا یو نسل دی که جدا جدا نسلونه دي او دوی تناسل په کومه طریقه باندې کوي؟ اوله خبره خو دا ده چې شیطان او پیریان دا یو نسل او یو جنس دی. ابلیس د دې ټولو مشر او پلار دی، لکه څنګه چې آدم علیه السلام د انسانانو پلار دی. الله تعالی وایي کان من الجن ففسق عن امر ربه. ابلیس د پیریانو نه و، د الله تعالی د امر مخالفت یې وکړ، الله تعالی ملعون وګرځول د هغې په سبب باندې. بیا د ابلیس په اولاده کې مسلمانان هم شته، کافر هم شته. کوم چې مسلمانان دي هغه بیا د ابلیس تابعداري نه کوي او د انسانانو دشمني هم نه کوي، او کوم چې کافر دي نو هغه بیا د ابلیس تابعدار دي او د هغه په امر باندې چلیږي، انسانانو ته وسوسې اچوي، د انسانانو د ګمراه کولو کوشش کوي او همیشه دپاره هم دا کار دی. دویمه خبره دا ده چې دوی تناسل کوي که نه کوي. نو دوی د تناسل باره کې الله تعالی ویلی دي افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی. ایا تاسو نیسئ د ابلیس او د هغې اولاده او بچیان دوستان زما نه سیوا، چې د هغې خبرې منئ او زما حکمونه دا نه منئ. نو د دې آیات په تفسیر کې مفسرین بیا مختلف قولونه کوي. اگر که د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دې باب کې صحیح حدیث او صریح حدیث نه دی نقل، خو یو حدیث کې داسې راغلی دی چې دا برقانی صاحب په خپل صحیح کې نقل کړی دی او امام نووي په ریاض الصالحین کې نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی لا تكن اول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها. دا هغه چا د جملې نه مه کېږه چې هغوی اول بازار ته ننوځي او اخره کې د بازار نه وځي. فيها بعض الشیطان وفرخا. په دې بازار کې وی شیطان هګۍ اچوي، انډې اچوي او په هغې کې خپل بچي راوباسي. نو ځینې علما بیا وایي چې شیطان تناسل کوي او تناسل یې په دې طریقه دی چې دا هګۍ اچوي او د هغې نه وروسته بیا بچي راوباسي. او ځینې علما بیا وایي چې نه، تناسل چې کیږي نو هغه د زوجې د ښځې د طریق او د لارې نه کیږي. شعبي صاحب وایي سألني الرجل، ما نه یو سړي پوښتنه وکړله هل لابلیس زوجه، آیا د ابلیس ښځه شته دی؟ قلت ان ذلك عرس لم اشهده. ما ورته وویل چې دا داسې یو واده دی چې دې واده کې زه حاضر شوی نه وم، زه پکې نه وم حاضر، معنه زه ته نه یم خبر چې ښځه به وي که نه به وي. نو بیا یې راته دا وویل چې الله تعالی وایي افتتخذونه وذریته اولیاء من دوني. ایا تاسو نیسئ ابلیس او د هغه بچیان، نو بچیان خو یې نه کېږي مګر د ښځې نه کېږي. بیا ما ورته ویل چې او بچیان خو د ښځې نه کېږي. نو امام شعبي چې د دې آیات نه پوه شوی دی هغه داسې وایي چې د ابلیس ښځه هم شته، خو د ابلیس د ښځې په باره کې صحیح او صریح احادیثو کې کم نص صریح نشته دی چې د ابلیس ښځه هم شته دی او پلانی نوم یې دی او د پلاني نسل نه ده او دومره عمر یې دی. دا په احادیثو کې د دې وضاحت نه دی راغلی. او د قتاده او مجاهد نه نقل دی چې دا مفسرین دي، هغوی وایي د دوی نسب او نسل په دې طریقه باندې زیاتیږي چې دا خپل فرج په خپل ځان کې ور داخل کی او د هغې د وجې نه هګۍ اچوي او بیا بچي راوړي. نو دا یې اصل طریقه ده، تناسل ده. خو ځینې اهل علم بیا داسې وایي چې الله تعالی د ابلیس په دې یو پتون کې ذکر پیدا کړی دی او په دې بل چپ طرف ته پتون کې فرج پیدا کړی دی. نو دا یو په بل کې داخل کی او د هغې د وجې نه دا به هر ورځ وی کل یوم 10 بیضات، 10 دانې هګۍ اچوي او د هرې هګۍ نه اوې شیطانان راوځي او اوې شیطان راوځي. نو دا اقوال چې علما او مفسرینو کړي دا ټول بې دلیل اقوال دي، یعنې دې باندې داسې دلیل نشته دی چې دا قولونه صحیح حدیث ته منسوب وي یا د قرآن کریم کوم آیات ته منسوب وي. د دې وجې نه امام قرطبي صاحب په خپل تفسیر کې د دغه آیات په تفسیر کې دا وایي کوم حدیث چې امام برقانی صاحب او نووي صاحب په دغه کې راوړی دی
ریاض الصالحین کې چې د هغې چا د جملې نه مه کېږه چې هغه اول بازار ته ننوځي او وروسته ترې وځي، ځکه په دې بازار کې شیطان هګۍ اچوي او هغې نه بیا بچي کېږي. وایي دا په سبیله د مثال باندې دی. مثال دا معنا چې شیطان په بازار کې خلک ډیر زیات ګمراه کوي او ډیر وسوسې ورته اچوي او مختلفو مخالفتونو کې اخته کوي. دا یو مثال دی او د مثال الفاظ نه بدلیږي، هغه په هماغې طریقه باندې ویل کېږي، په کومه طریقه باندې چې وارد شوی وي. او کوم مفسرین چې د ځینې شیطانانو دپاره ځینې نومونه خاص کوي او د هغې دپاره وظیفې خاص کوي، نو په هغې باندې هم دلیل نشته دی. لکه مفسرین او ځینې علما دا وایي یو قسم شیطان دی، د هغې نوم دی زلنبور چې دا په بازارونو باندې مقرر دی، او د بل نوم دی تبر چې دا د مصیبتونو باندې خلکو ته امر کوي او مصیبتونه په خلکو باندې راولي. او کله چې مصیبت راشي، غم راشي، نو ښځو او سړو ته امر کوي چې دا خپل ګریوانونه څیرې کړي او مخونه ووهوئ. دا په دې باندې مقرر دی. بل شیطان دی، د هغې نوم دی اعور چې دا د زناګانو باندې مقرر دی. بل نوم دی مسوت چې دا د خلکو په خولو کې د دروغو خبرې وراچوي، د دروغو خبرونه په خلکو باندې خوروي. نو دې ټولو نومونو باندې او دغه وظیفو باندې کم دلیل د قرآن او حدیث نه نشته دی، خو دا د علماو نه پوهېږم چې د کوم ځای نه به ویلي وي. خو صرف یو نوم چې احادیثو کې ذکر دی، هغه حدیث امام مسلم راوړی دی. عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم ته راغی او ورته وویل چې یا رسول الله ان الشیطان قد حال بیني وبین صلاتي، شیطان زما او د مانځه تر مابین حایل شوی دی او ما ته وسوسې راچوي، زما قرائت او دا مونځ ویل را باندې ګډوډ کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وویل دا که شیطان یقال له خنزب، دا یو شیطان دی چې هغې ته خنزب ویلی کېږي، معنی خنزب نوم یې دی. کله کې د دې احساس وکړه نو الله تعالی سره پناه وغواړه د هغې نه، او چپ طرف ته 3 کرتې لاړې توکه، نو الله تعالی به دغه شیطان وسوسه لرې کړي. دې خنزب په نامه باندې دې صحیح حدیث کې دلیل شته دی، او باقي نور نومونه او نورې وظیفې د شیطانانو چې دا کوم مفسرین ذکر کړي دي، د هغې باندې صحیح او صریح دلیل نشته دی د کتاب او سنت نه. نو خلاصه دا ده چې شیطانان تناسل کوي، ځکه الله تعالی ویلي چې افتتخذونه وذریته، تاسو هغه ابلیس او د هغه اولاد نیسئ په دوستۍ سره زمانه سیوا. خو دا نه ده معلومه چې ابلیس په کومه طریقه باندې تناسل کوي، د ښځه ده که دا هګۍ اچوي، که دا خپل مابین کې د خپل یو پتون نه بل پتون سره تناسل کوي. والله اعلم په دغې باندې کوم صحیح او صریح دلیل د قرآن او سنت نشته دی. خو دومره ایمان پې لرل پکار دي چې ابلیس شته او د ابلیس اولاده هم شته دی، او په دې اولاده کې مسلمانان او کافر دواړه شته دی، ځکه دا جنت او جهنم د انسانانو او پیریانو دپاره الله تعالی جوړ کړی دی. که چا د الله تعالی احکام او اوامر ومنل، نواهي او نظام وساته، د هغې دپاره جنت، او چې د دې نه خلاف وکړه د هغې دپاره جهنم دی. الله تعالی اعلم.